نو موسی علیه السلام هغه لکړه چې دی فایدې بیانولې هغه لکړه د نقصان والا وګرځېده د نفع بجای د نقصان والا وګرځېده جن وبېرېدی جن پر شا سو الله پاک ورته وفرمایل چې جن بېرېږه مه بېرته لاس ور واچوه موسی علیه السلام چې بېرته لاس ور واچوي هغه بېرته لکړه سوه له دې څخه معلومه سوله دا چې د نفع او د نقصان دا اسباب نه نفع لري نه نقصان لري او دا نفع او نقصان چې ګرځي دا د الله پاک په حکم سره ګرځي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا ډېر په جنګ کې ماهر و د ده چې به له کفارو سره په جنګو په مقابله کې و نو دا کفارو چې به کوم غشې وراخطا کوي خالد ابن ولید دونه ماهر و چې دا غشې به په لاس کې ونیول د هغه وخت میزایل د هغه غشې ول او خالد ابن ولید به دغه د دشمن غشې بیرته د دشمن په خوا ورخطا کوي دا دشمن په سر کې به ولګېدی هغه به دوه کپس چې هر جنګ له به خالد ابن ولید لاړ پته به راتله کامیابي به راتله دا کفار ډېر جن تنګ سلو چې د دې په جنګ موږ مقابله نسو کوله نو یو عیسایي له ده سره دوستي جوړه تعلق یې ورسره قایم کړ او بیا یې میلمه کې د زهرو جام یې تیار کړي چې دا به په وچښم له خالد ابن ولید څخه به ځان خلاص خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې دا جام راپورته کړي سر یې په خلاص چې زار یې کې اچولي لیکن پر دې جام باندې دا ول چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في السماء ولا في الارض دا ګرد جام یې وچښي د ارژي خوند یې نسو پر بد نو د نفع او د نقصان د مرګ او ژوند عزت او ذلت دا د الله په قبضه کې دی لیکن نن زموږ یقین ډېر کمزوری دی زموږ د الله او د الله د رسول پر خبره یقین نسته پر اسبابو مې یقین مضبوطه دی د صحابه کرامو د الله او د الله د رسول پر خبره یقین او ډېر مضبوط یقین یو علماء کرام لیکي یو نظري زندگی ده یو خبري زندگی ده کامیابی په نظري زندگی کې نه ده کامیابی په خبري زندگی کې ده موږ ته چې الله او د الله رسول کوم خبر راکړی دی او پر هغه باندې چې موږ زندگی تېروو نو موږ کامیاب یو او که موږ پر خپل نظر باندې زندگی تېروله چې زما نظر څه وایي زما عقل څه وایي موسی علیه السلام په لاس کې لکړه ده اوس په ظاهره خو لکړه ښکاره کېږي الله پاک ورته وایي یا موسی ما تلک بیمینک یا موسی اے موسی دا ستا په لاس کې څه شی دی موسی علیه السلام ورته وایي هی عصایه دا زما لکړه ده او بیا موسی علیه السلام پایدې به شروع کړلې چې د دې دا پایده ده اتوکل علیها زه پر دې باندې تکیه کوم بیا موسی علیه السلام الله پاک ته فرمایي واحش علی غنمی په دې باندې زه
و خپلو پښو ته له درختو څخه پاڼې په رارزوم وفیها معارب اخرى په دې کې ډېرې نورې فایدې دي. اوس خو په ظاهره باندې لکړه ده او موسی علیه الصلاة وسلام و الله پاک ته فایدې بیانوي چې زه پر دې تکیه کوم پسو ته پاڼې په رارزوم او په دې کې نور هم ډېرې فایدې دي. الله پاک ورته وفرمایل چې ته دا لکړه تسه که. ده چې لکړه تسه که له هغه څخه لوی اژدها مار جوړ سو. موسی علیه الصلاة وسلام جن وبېرېدی. دا خوف له نبوت سره منافات نه لري، طبعي خوف. نبي لره هم طبعي خوف راځي، لکه ډوډۍ چې خوري وږی کېږي، تنده ورله راځي اوبه څښي، خوب کوي. دغه رقم طبعي خوف هم پر ده باندې راځي. نو موسی علیه الصلاة وسلام هغه لکړه چې ده یې فایدې بیانولې، ده یې نفع بیانولې، هغه لکړه د نقصان والا وګرځېده، د نفع بجای د نقصان والا وګرځېده. جن وبېرېدی، جن پر شا سو. الله پاک ورته وفرمایل چې جن بېرېږه مه، بېرته لاس ور واچوه. موسی علیه الصلاة وسلام چې بېرته لاس ور واچوي هغه بېرته لکړه سوه. له دې څخه معلومه سوله ده چې د نفع او د نقصان دا اسباب نه نفع لري نه نقصان لري، او دا نفع او نقصان چې ګرځي دا د الله پاک په حکم سره ګرځي. موږ په کار دی د نظر بجای د خپل عقل بجای زموږ یقین د الله او د الله د رسول پر خبر باندې